په واسطه یو کمپیوټر د بل کمپیوټر ته ډیټا لیږي. دا څنګه یو کیبل دا ټوسټډ پیر کیبل دا یو سر ده او دا یې بل سر ده. دا به راواخلئ داسې د کمپیوټرونو سره دې کمپیوټرونو کې به یې وصل کړئ. دې کمپیوټر دلته دا پورټ ده، دا پورټ به موږ دلته وصل کړو. دا بل کمپیوټر به هم راواخلئ. دا بل کمپیوټر کې موږ دا پورټ کې دا دلته سره وصلو. دلته به تاسې ورته منتظر اوسېږئ، یو 2 ثانیې یا 2 ثانیې ورته منتظر اوسېږئ. دلته ګروپونه لګېږي، بیا دا کمپیوټر سره وصلېږي. اوس موږ دې کمپیوټرونه دا کیبلونه سره وصل کړل. اوس غواړو دې کیبل په واسطه دې کمپیوټر نه دې کمپیوټر ته لاسرسی ولرو، یا هم دې کمپیوټر نه دې کمپیوټر ته لاسرسی ولرو. نو دې لپاره باید تاسې 3 دانې خبرې در سره ذهن کې وساتئ. اول به دې کمپیوټرونو فایروالونه ګول کړئ. راځم دې کمپیوټر فایروال څنګه ګول کېږي، دلته نږدې کړئ. کنټرول پینل دلته به ولیکئ کنټرول، او دلته به راسئ تاسې وینډوز ډیفینډر فایروال ته. وینډوز ډیفینډر فایروال دلته به راسئ. دا فایروال به که آن وي تاسې دا به در سره آف کوئ. ګورئ دلته تاسو ته شاید دا رقم ټرون آن وي، خو دا دواړه به در سره ټرون آف کوئ. دواړه به سره کلیک کوئ او دا به چی کوئ، اوکې به یې کوئ. ښه، دا کار هم چې په دې کمپیوټر کې وکړه، عین کار په همدې کمپیوټر کې وکړئ. راباسئ دلته CMD ته رن ته دلته به کنټرول ولیکئ، کنټرول، او دا به انټر کوئ. دلته به راسئ وینډوز ډیفینډر فایروال ته، او دا به در سره که آني آف به یې کوئ. اوس ګورئ دا کمپیوټر ما مخکې نه آف کړی، اوس دا آف ده. دا به در سره چی کوئ، آف به یې کوئ، او دا به اوکې کوئ. بله مهمه خبر دا ده چې کمپیوټرونه باید پاسورد ولري. که چیرې دا کمپیوټر یا هم دا بل کمپیوټر پاسورد نه لري، نو دې دواړو ته به تاسې پاسوردونه ورکوئ. نو پاسورد طریقه ډېره اسانه ده، تاسو کولی شئ پاسورد ورکړئ. خو دا کمپیوټر هم پاسورد لري، هغه کمپیوټر هم پاسورد لري. درېیمه خبر دا ده چې باید دې کمپیوټر ته هم یو IP ادرس ورکوئ، او دغه بل کمپیوټر ته هم باید تاسې چی ورکوئ، یو IP ادرس ورکوئ. د IP ادرس ورکولو لپاره به تاسې دلته بیا رن ته راسئ. دلته به ولیکئ ncpa.cpl، او دا به سره انټر کوئ. انټر کولو نه وروسته دلته به راسئ ایدرنیټ به انتخاب کوئ. ایدرنیټ به انتخاب کوئ، رایټ کلیک به وکئ او پراپرټي ته به راسئ. پراپرټي ته چې راغللی، دلته به IP ورژن 4 پیدا کړئ. دا یعنې IP ورژن 4 دې باندې کلیک کوئ. دلته به یو IP ادرس ورکوئ. اوس ما مخکې نه IP ادرس ورکړی، دلته مې ورکړی 192.168.0.2، او دا یې چې د سبنیټ ماسک ده. دا IP ادرس ما ورکه، اوکې مې که، دا هم اوکې کومه. ها، عین کار په همدې کمپیوټر کې وکئ. رابسئ دلته رن ته، دلته به ولیکئ ncpa.cpl. دلته به راغلی، دلته به راسئ ایدرنیټ ته، او رایټ کلیک به وکئ، او دا به پراپرټي ته راسئ. پراپرټي ته چې راغلی، دلته به IP ورژن 4 پیدا کوئ او انتخاب به کوئ. ګورئ دې کمپیوټر ته مخکې نه ما IP ادرس ورکړی دی 192.0.0.1. دا IP ادرس ده، اوکې. کله چې ما IP ادرس ورکړ، نو وبه ګورئ چې دا کمپیوټرونه وصل دي د کیبل لارې او که نه دي وصل. نو د دې لپاره به راسئ وینډوز R به وهئ، رن ته به راسئ. دلته به ولیکئ CMD چې مو ولیکله، دلته به ولیکئ پینګ به ولیکئ، او هغه IP ادرس د دې بل کمپیوټر IP ادرس به در سره، د کمپیوټر IP ادرس به در سره شي کوي ولیکئ. هغه IP ادرس ما ورکړی 192.168.0.1، او دا به انټر کوئ. ګورئ دلته دوی پاکېټونه ولیږل. که چیرې 0% لاس و، دلته ګورئ دا 0% لاس و ریسیوډ فورو، نو پوه دا کمپیوټرونه سره وصل دي. دا کمپیوټر هغه کمپیوټر سره وصل ده. عین کار به په همدې کمپیوټر کې وکئ. دلته به راسئ CMD ته، CMD کې به ولیکئ پینګ. د بل کمپیوټر دغه خراسان کې کمپیوټر د هغه IP ادرس 192.0.2، او دا به چې کوي
انټر به کوي. ګورې دا لوز نه لري، یعنې پکیټونه له لاسه نه دي ورکړي، ټول پکیټونه یې ریسیو کړي دي. کله چې پوه شولې چې کمپیوټرونه سره وصل دي د کیبل لارې غواړم دې کمپیوټر نه دې بل کمپیوټر ته لاسرسی ولرم، نو وینډوز او آر به ووهئ. وینډوز او آر به هم چې ووهه دلته ولیکئ / ډبل / به ورکوي. دا ګورې دا لږ نږدې ورته دا ډبل / بلته ولیکئ، بیا دې هغه بل کمپیوټر آی پي ادرس ورکوي. دلته لیکم 192 ټکی 168 ټکی 0 ټکی 1. دا به انټر کوي در سره. کله چې انټر که ګورئ د بل کمپیوټر یوزر نیم او پاسورډ در راواړي، نو د هغې کمپیوټر یوزر نیم چې دا کینګ صافی په نوم ده، کینګ صافی. پاسورډ دا پاسورډ 8 کینګ صافی مساوي او دا انټر. ګورئ دلته دا بل کمپیوټر ته زه اوس لاسرسی لرم کینګ صافی. اوس ګورئ ډیسکټاپ ته ځم، اوس ګورئ دا د کمپیوټر ډیټا ته زه لاسرسی پیدا کولی سم. نو عین کار که تاسې غواړئ دې کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته لاسرسی پیدا کړئ، نو آر به ووهئ، دلته به راسئ ډبل / به ولیکئ او د بل کمپیوټر آی پي ادرس به در سره ولیکئ او انټر به یې کوئ. چې کله انټر که ګورئ د دې کمپیوټر تاسو نه پاسورډ غواړي، نو هغه کمپیوټر یوزر نیم چې دا واسق ده او پاسورډ یې 1 2 ده. انټر کله چې زه انټر کړم دلته راسئ یوزر ته دا واسق ته دلته، نو تاسو کولی شئ دې کمپیوټر ته لاسرسی ولرئ. هر شی چې د تاسو ورته لاسرسی لري، دا غواړئ کاپي کړئ یا هر رقم کار چې تاسو زړی کولی شئ. ښه دا زموږ نننی ویډیو، تر بیا چې نور ویډیوګانو تاسو چمتو کوو. په خدای مو سپارم، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.